السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ټیک ټاک. یار دا بزبیر الټا کاکا تارخه فلمونه پکې واچو د انډیا هغه ډراما پکې واچو ګلپانې غانې پکې واچو سوي ټاپي روجا په لندن دروازه د شپې بو در پښمنی پورې لکه د خامار پروت دی. نو دې روجې نه مسلمان ستا فائدہ څه شو چې ته په دې یوزبې کې تارخه فلمونه چې ارتغل ډراما بیا به د خامار په شان پروت لکه سل روجې نیسی ته په دې روجه کې تلاوت ولې نه کوي ته قرآن پاک ول نه لالي ته پاغي ولې خپل روجه نه لنډي مسلمانانو د خوده چې ته فلمونه ډرامې ګورې د دې روجې نه ستا څه فائدہ شته یاره روجه خو یار سه به موږ د خلینی وروره ډوډۍ نه خورو چای نه سکو بنس کو لکه نو لکه یو کار ولې نه کوي یو کار ول نه کوي غوی د کرشته خدا هغه غوی خلو تړه واخو ته ما چوج داغه روجه ده کنه ثواب به خډیر کیږي لا د ټول ټبر کمیخه خي غیلم جو خلو تړي د قچری مچری د کري غولم خلیو تړي ثواب به خډیر کیږي ستا او داغه روجه خو بیا یو شان د مسلمانانو ته غویانو د روجه سره د غویانو د روجو سره دا د کنه چې ستا د غوی په روجه کې سفارت نشته په روجه کې چې خپل 15 وخت منځونه کې د خپل نظر حفاظتونه کې د خپل وجود د خپل سترګو د خبرو د جبې روجه ایوازي د خلی نه ده په دې کې به تلاوت کوي په دې کې به الله یادوي په دې کې به د بل مسلمان چې کوم دی ستا وسره سیاغه مسلمان گاونډي سره به چې کوم دی په دې کې مدد کوي د یوازې د خلی روجه نه ده او فلمونه ډرامې په روجه کې بالکل چاله نه جوړه ډیره مهرباني به ستاده والا زخه ده ته بایار دې دومره ګرمۍ ته وګوره دې دومره غټو ورځو ته وګوره یاره دا روجه خو یار ډیره مشکله ده یاره کور روټۍ درک نه لګي وروره دوکانداران سره کوي نو د خوراک یار خو زما یار یو دوکاندار نه ناسواره لمه به سر مې ډېر تریخ دالله یو چونډې ته एकदम وروره په دې ځای کې اخیری وروره. السلام علیکم دوکاندار. وعلیکم السلام. یار ناسوار راکړه یو ګیټۍ. صرف ناسوارو نور سودا نه کوي یار نور سودا به مازیګر کو دا ناسوار مې بیا مازیګر نور سوال دا به مازیګر کو نور ناسوار مې بیا مازیګر ير کیږي. راته نه एकदम کارا یار سر باندې مې دل تعویږي دا باندې خبرو که یو ته بلوم کېدم چې پته یې ولګي دغه مې یار پته یې نه لګي سیاره دا ماښام به کله راځي اوس دا روجه ماته دومره غټې ورځې دي ته با دې ګرمۍ ته یا الله خدای دې رحم وکړي نو دا روجه خو ډېره سخته ده سګانی زه دا ناسوار به پکې الو غلي غلي نور خاصې څوک څه نه راکوي ډوډۍ درک پکې نه لګي ماښام ته به ګورو. السلام علیکم میخین سے. وعلیکم السلام. خیر ورمی خیر دی. ولا کدا سکه ناروا کوي روجه دی ولا حقا بس مایده مکمل کار نه کیږي د سندم را سړی مایده دي څنګه کار نه کوي الله کار نه کوي بس دا خوري ستو د امرود دی یو خاص راکته د لندر کومه نه راکې ځم ټوله معاشره د منی خبرو مسلمانانو د میخین وجود دي د روجي خوري ها بس تاسو ته لګ درته لکه راکه کنه مسلمان ګوره سمونه وای استغفر الله دی حق روجي تا ګوره تاسو د روجي خوراک تا ګوره د دوانو یار ما خو نه خوړم مړه خو دې مرګري دی توبه داوني زم په ځان سره تاسو د خدای حق نه منئ روجي خورئ نو څوک زما مایده کار نه کوي پم به دا واړو مایده می کار نه کوي نو مایده کار نه کوي برداشت کوو کنه دا یو میاشت یار په 12 میاشتو کې یو میاشت خو نیولای نشم مړه د 11 میاشتې مونږ د سې لګیو د خامارانو په شان راکاږو ورڅو دا یو میاشت نشو نیوي یار. دکاندار السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ورمی خیر دی امن دې شه سترګې مګه اوس پاسې دیګو بس یاره پښمنۍ کې ودو شو بیا دغه نه خلاص بجې پاس اوس خو 11 بجې دي
هم نن د وخت راغلی یا بله بس هیڅ څوک راشي که نه ګاګ ماګ وجال لرو ما چې بیا داسې نه ځي که نه ښه دا مټۍ درسره شته یاره داسې کار وکړه که نه زړه سره چې دا رس والا مټۍ راکړه 9 کیلو یو سټینګ بوتل راله راکړه یاره مازدیګر به یوسې که نه ستا خوا بلیش کې کور دی اوس څه کوي دا ټایم به 10 بجې دي یاره بیا مې د روژې دماغ دی بیا مې هېر کېږي مازدیګر مې ورته بیا اړه کېږي ماښام د روژه ماتي نه بعد که نه نو دا راله راکړه بیا مې هېري دا به له درکړم روژه چېرته ونه خورې یار نه مړه روژې نه خورم استغه کوم یاره پته نه لګي یار دې ستا په شانتې 2-3 نور هم راله یار خیر دا مټۍ دا بوتل یې واغېست یار نه خیر او که نه خیال کوئ صحیح ده لکه روژه خورې ملګري معدې مې کار نه کوستانه مې چې مټۍ دغه راواغېسته قسم ډېر خراب زه په تا شکي وم چې دا به ته خورې ستا چې ورته کور دی ته 10 بجې څنګه دالې زما فشان ډېر شی ورته په دې دغه واوږو کې ناستې خورې ډېر شی لګیا ما او تا ته وشي ډېر شی ولدي خو تا له خو نه ده پکار تا ته مالته ونه شي روژه به نه خورې یاره ملګري زه یې نشم نیسلی نشي نیولی نشي